الرحمن الرحیم. او دوباره خیر داسې خو کم کېږي چېرته دی وایي چې زمونږ په علاقه کې نوي قسم خلک راغلي. هغه خلک چې د ساري مونځ کله وکړي یعنی د جمع مونځ وکړي نو د هغې نه فورا پس بیا سنتو ته ودرېږي سنتو کې. حالانکه مونږ ته خو مشرانو دا خبره ښودلې ده چې یاره تاسو نه کله سنت پاتې شي نو بیا چې نور راوخیږي بیا سنتو کې. خیر د دې خبرې دلایل شته چې یاره سنت ساري جمع سړی وکړي نو د هغې نه پس فورا سنت کول د دې څه دلایل شته. خو هغه دلایل دومره مضبوط او تکړه نه دي چې د هغې دلایلو مقابله وکړي کم دلایل چې په دې باندې دي چې د سهار نه پس په سنت نه کې. بخاری شریف کې روایت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغیب الشمس. د سحر د مانځه نه پس په بالکل منځ نه کې یو منځ هم نشته تر څو پورې چې نور نه راخته او د مازیګر نه پس هیڅ قسمه منځ نشته تر څو پورې چې نور غیب شوی نه. دا صفا حدیث دی. دې په بنیاد باندې مونږ فورا د سهار د مانځه نه پس کو سنت رانه چېرته پاتې شوي نو هغه فورا د سهار مانځه نه پس یې نه کوو بیا چې نور راوخیږي بیا وروسته کوو. دا احتیاط دپاره مونږ کوو. د هغې سره څه دلایل شته خو هغه دونه مضبوط نه دي. صفا حدیث دی بخاري شریف کې او تقریبا د مسلم شریف هم روایت دی دغه شان. چرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټوپۍ په سر کړې ده که نه ده په سر کړې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه پټکې په سر کړې دغه شانتې ټوپۍ په سر کړې. صحابو چې څنګه پټکې په سر کړې دغه شانتې ټوپۍ په سر کړې. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابو ټوپۍ داسې وه چې هغه به چېرته په خپل پنډو به ودرېدی شوه ودرېدی به شوه. یو داسې ټوپۍ چې هغه نشي ودرېدی کلکه نه یو هغې چې سر له جوخته ورځي او کلکه وي. صحابو نبي علیه السلام به داسې ټوپۍ په سروله چې هغه به ودرېدی شوه په خپله او دویم چې هغه به سر له جوخته ورتله داسې ټوپۍ به یې په سروله. مطلب دا ډیله ټوپۍ به یې نه په سروله چې رکوع له به ښکته شو ټوپۍ به ترې پرېوته. داسې ټوپۍ مضبوطه ټوپۍ به په سروله. د حضرت انس رضی الله تعالی عنه باره کې راځي چې هغه به داسې ټوپۍ په سروله چې سر له به فټ ورغلی وه فټ. دا دواړه طریقې ټیک دي. که څوک پټکۍ په سروي دغه هم د نبي علیه السلام طریقه ده او که څوک ټوپۍ په سروي دغه هم د نبي علیه الصلاة والسلام طریقه ده. دواړه کړي نبي علیه الصلاة والسلام مبارک. ما خپلې ښځې ته په غوسه کې وي ځکه هغه زما ډېره نافرمانه ده چې تا ته طلاق دی طلاق دی مطلب 2 پیرې مې ورته وي او بیا چې مې کله غوسه سړه شوه نو بیا مې ورته 2 ځلې وي تا ته طلاق دی طلاق دی. اوس په څه کېږي نو اوس په څه کېږي تا خو کار کړی دی. 3 طلاقه به دې ښځې ته راشي دا یو طلاق دې فضول لاړو 3 به راشي او دا ښځه مغلظه شوه په تا باندې. اوس تر هغې پورې دې سره ستا نکاح جایز نه ده څو پورې چې دې ستا د دې طلاق نه پس عدت تیر کړي 3 میاشتې یا که حمل یې په خېټه باندې هغه ساقط شي هغې نه پس بل خاوند سره نکاح وکړي او بل خاوند ورسره کوروالی وکړي او هغې بیا په خپله خوښه طلاقه کړي د کوروالي نه پس او بیا پې عدت تیر شي د هغې نه پس ستا دپاره دا ښځه روا ده که ته ورسره نکاح کیله او که هغه هم د نکاح خواهشمند دی د هغې نه مخکې بلکل روانه ده. ښه ګپ مه لګوئ د طلاقو سره. چاته د شک په بنیاد باندې ویل چې پلانکی حرام خور دی یا بدکار دی د شرعي حکم څه دی ناروا دي ناجایز دي حرام دي. یا ایها الذین آمنوا
الله سورہ حجرات کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن دې بدګمانو نه ځان وساتئ ځکه ان بعض الظن اثم معمولی شان بدګماني بچا باندې کول دا ګناي د شک په بنیاد باندې چاته بدکار او حرام خور ویل دا ناروا دي ګورې ځان وساتئ کچرته په یو جمعات کې مونږ یو او الته اذان وشي د اذان نه پس د جمعات نه متل څنګه دي په حدیث شریف کې د سړی د پاره منافق لفظ راغلی دی چې کم سړی اذان وشي په جمعات کې او د هغې نه پس د جمعات نه وځي دا منافقي ځکه دی د جماعت مخالفت کوي او نبی علیہ السلام فرمایي لا یخالف الجماعت الا منافق کم سړی چې د جماعت مخالفت کوي دا منافقي نو سو پورې چې هلته مونځ نه یې کړی د هغې نه به نه ځي ان که سو زره لاړو او بیا راتلو جمع له واپس راتلو نو خیر دی بیا وتی شي واقعي عذر و بهر ووتو واپس راځي نو خیر دی بیا نقصان نشته خو چې اذان وشو دته بیا دا اجازت نشته چې جمعات نه به ته وځې یو بل صورت هم دی که چېرته یو سړی هغه په یو بل ځای کې اذان وایي اذان مؤذن دی او دلته اذان وشو نو هغه بیا وتی شي هلته به اذان له ځان رسوي یا بل ځای کې امام دی هغه دی جمعات ته راغلی دی او دلته اذان وشو نو هغه به خپل امامتۍ له ځان رسوي امامتۍ له به ځي که چېرته یو سړی اذان کوي او د اذان په وخت کې په خپلو غوږونو کې ګوتې کېنښودې نو اذان ورسره کېږي که نه کېږي او بالکل ټیک دی که غوږونو کې ګوتې ږدي او که نه ږدي خو دا غوږونو کې ګوتې ږدل دا افضل بهتره طریقه ده مولانا طارق جمیل په خپل یو بیان کې ویل دي چې شیعګان چې کم ماتم کوي هغه ماتم جایز دی د مولانا طارق جمیل صاحب داسې نه دي ویلي مولانا طارق جمیل صاحب د هغې هغه واقعه ذکر کړې د کربلا هغه چې حضرت زینب رضی الله تعالی عنها جړل او دا یې وی چې یا محمد صلی علیک الاله وملك السماء هذا حسين بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتك سبايا وذريتك مقتله نبی علیہ السلام ته فریاد کو اے زمونږ بابا راشه ستا بچي غنن شهیدان کړی شو ستا اولاد هغې سره ډېر غټ ظلم وشو نو هغې جړل ځکه هغې دا ظلم کتو دا ماتم نو دی خو په ماتم کې خپل ځان په چړو باندې وایي او په ځان باندې اینی را ماتوي نو هغه ماتم جایز نه دی دا چې کم ماتم نو دا خو فریاد یې دې خبره وکړو چې دا مونږ سره څه وشو ظلم را سره نن ورځ وشو مولانا طارق جمیل صاحب هغه واقعه بیان کړې دغه ما اورېدلې نور راته پته نشته که مولانا طارق جمیل صاحب دا خبره کړي چې ماتم د شیعګانو دا چې کم کوي دا جایز دی دا خبره بالکل درسته نه ده ځکه حدیث شریف کې راځي چې هغه سړی زما امتی نه دی چې کم سړی امن ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیه کم سړی چې په مرګ کې خپل مخ وی په سپېړو باندې خپل ګریوان شلی او هغه ستاینې کوي کم چې جاهلیت په زمانه کې به خلکو ستاینې کولې دا زما امتی نه دی سره نو ماتم د کوم طرفه جایز شو ماتم جایز نه دی که مولانا طارق جمیل صاحب بل څه ویلي کله ناکله د یو عالم په خبره څوک پوه نه شي نو بس بل څه تې وایي او زمونږ د دې شیرګل د خلکو خدا عادت دی خبره یو شان ووري بارې بل شان دی وکړي دی عادت ماتم جایز نه دی ښه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې تعزیت یو مړی وشي هلته ناسته هلته دعا کول دا د 3 ورځو پورې روا دي د هغې نه پس د سر روانه دي که یو سړی په سفر باندې یو راشي نو هغه دعا کولی شي 3 ورځو پورې اجازت دی ځکه خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې یوې ښځې دپاره جایز نه دي چې هغه دې په یو مړي باندې د 3 ورځو نه سیوا جړه فریاد وکړي کومه ښځه چې د هغې خاوند وفات شوی دی نو هغه به زیب و زینت هغه به پرېږدي 4 میاشتې 10 ورځې د هغې د کوم د عدت ورځې دي
صرف د هغې دپاره دا جایز دي، نور د چا دپاره هم دا څیزونه جایز نه دي ښه. او ماتم که دغه شانتي خفګان دغه شانتي چې شیعګان کم کوي دا خو په څلور مذهبه ناروا دی، نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته. نو کېدای شي تاسو خبره صحیح نه اورېدلې، طارق جمیل صاحب خبرې بیا واورئ، یا کېدای شي ما هغه څه نه یي کتلي کوم چې تاسو اورېدلي، نو که هغې کړي داسې خبره هم دا درسته نه ده. وایي چې بعضې خلکو په یوټیوب باندې ځان له چینلې جوړې کړي دي د خدمت خلق په نوم باندې، چې یاره کور کور ته ځي، د غریبانانو خلکو کور ته، د معذوره خلکو کور ته، او د محتاجو خلکو فقیرانو کورونو ته ځي او د هغې نه ویډیوګانې کوي او خلکو ته یې ښیي چې یاره دا خلک غریبانان دي ستاسو په معاشره کې او د دې سره امداد پکار دی. خو په هغې ویډیوګانو کې د هغې زنانه هم راځي، هغې طرف ته هم کیمرې تاوې کړي، نو دا کیمرې زنانو طرف ته تاول دا روا نه دي، ناروا دي. او دویم دا کم کار چې دی کې د خدمت خلق په نوم باندې کار خو ډېر ښه دی، کار یې ښه دی، بد نه دی. زنانو طرف ته کیمرې تاول او په هغې ویډیو کې پردې زنانه کېنول دا روا نه دي ښه، نه د هغې ملاقاتونه داسې زنانو سره روا دي چې هغې په پرده کې نه وي. نور کار یې ښه دی، الله جل شانو دې ولې د ښه کار توفیق ورکړي، بد کار نه کوي، ښه کار کوي. په یو کمره کې ما مونځ کو او کمره کې تصویران لګېدلي وو، زما مونځ شوی دی که نه دی شوی. که چېرته په کمره کې مخامخ تصویران لګېدلي وو او تا مونځ کو او تصویران ستا مخامخ، نو مونځ دې نه دی شوی، دوباره به وکړي. او که چېرته سایډونو ته لګېدلي وي یا شاته لګېدلي وي بیا خیر دې مونځ شوی دی ښه، هېڅ نقصان یې نشته. دی وایي چې یاره چا یو ماله پیسې راکړې چې دوکاندار نه سره وړه، او دوکاندار زما اشنا او پیسې هغې وانه غستې، زما د وجې پیسې وانه غستې. سړي له خو ما سودا راوړه او کومې پیسې چې ما سره دي هغه پاتې شوې، نو د هغې استعمال زما دپاره روا دی که ناروا دی؟ نو مسلمانه پردې پیسې استعمالې نه، ستا دپاره چېرته روا دی، دا د هغه پیسې دي وایي نه غستې، ستا د وجې وانه غستې، نو دې دا مطلب نه دی چې دا پیسې ستا دي، دا پردې دي دا پیسې. هغه ته ووایه کېدای شي هغې تاله درکړي چې بس ته تی واله. پردې څیز استعمالول لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منه، د یو سړي مال جایز نه دی چې د هغه په طیب نفس باندې، دا د هغه پیسې دي، هغه له یې واپس ورکړه چې زما د وجې ستا نه پیسې وانه غستې واپس یې راکړه. بس که هغه ښه سړی در به کېدله داسې استعمالول دا درست نه دي ښه. بل د چا سوال یې داسې وکړې. او بیا بالکل ټیک ده، که یو هغه دوکاندار ورته وایي چې دا پیسې راکړه زه وایله اوس واپس، دا ما د خپل طرفه تاله درکړې، بیا خو درسته بیا خو د پیسې شوې، دوکاندار پیسې اخیستې دي، پوهېږې په دې خبره باندې. خو هغه دله نه یې ورکړي زه وشو بس خیر دی. او ها څنګه ګران ورکي سخیر علی والا، ما تا ته وی چې مال سخی والا. ها ګوره یو خبر ځان سره یاد ساته چې کدی سړی ته وی چې یاره مال یو ساروی والا، که څه خرچه مرچه راله نور څه مسله وه نو هغه هم دله زه درکمه، خو ته مال یو ساروی والا ښه شانتې، بس دا هغه ساروی واغستو، خو ده داسې کار چې دی پسې دې ځای نه جلالات هم تللی، څه خرچې شوې ده، د خرچې سره سره دی مشهور دی په دې خبره باندې چې دی کمیشن علي د سودا، چې دی چاله سودا کوي یا د چا سودا خرڅوي نو کمیشن پې علي، نو بیا بالکل درست دي چې پته یې وته. او که یو سړی خپل رور ته ویل هر سودا وکړه او هغه بیا د لسو په ځای شل یادوي، دا خو دوکه ده او ناروا دي. لکه داسې هم که ورور کمیشني بیا ټیک ده، کمیشن والا سره داسې یو عقد کېږي نو درسته ده،
یو سړی کمیشن والا نه او سړی وته یاره ورشه یو څیز راوړه هغه د لسو په ځای شل حسابوي دا دوکه ده ناروا دي جی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه